د پېښور او چارسدې ترمنځ موټروي باندې موجود د دې خلکو کورونه په اوبو کې ډوب شوي دي. دوی د سرپناه لپاره د پلاستیکو، لوپټو، څادرو او د بوټو د څانګو نه ځان باندې سوری جوړ کړی دی. دوی سره په دې کې زنانه او ماشومان هم موجود دي. دلته اوسیدونکي وایي د حکومت لخوا ورته نه خیمې ورکړل شوي، نه ورته خوراک او اوبه ورکړل کیږي او نه یې د درملنې بندوبست شوی دی. حبیب الله سره د ښځې او ماشومانو بچو ځان باندې د پلاستیک سوری جوړ کړی دی. وایي کور یې په اوبو کې ډوب شوی او دوی دلته په اوسېدو مجبوره دي. امپیمنګا څوک هم نه راغلی، خو عام خلک راځي، خدای دې عزت وکړي. ای راځي او روجي کله روجي ورکړي، کله روټۍ ورکړي، د اوبو بوتلې راځي، وړو بسکټ مسکټ ورکړي. نو دغه شي نه راځي. بس بل لا نه څه موږ ترپال میلاو شو یا څه تمبو میلاو شو، نو دا یې که د ماشومان په رمن کې زنانه هم پکې بیا دننه ناستې خپل مونځ او دس په دننه کولی شي. دی خو ښایي مونځ هم نشي کولی. د سړک په غاړه میشت دې خلکو کې ډېرې زنانه هم لیدل کیږي چې ورسره ماشومان بچي هم دي. دوی وایي یو خوا د بچو ګرمۍ کې ناستې او خوراک اندېښمنې کړي او بل خوا دوی په خپله هم د مشکلاتو ښکار دي. رفت بیبي ډیوه ته وویل خپلې ماشومې لور ته په کولاو میدان ناستې له وجې پی نشي ورکولی، په خپله هم ټوله ورځ ناستې، د ورځې په سړک د ګاډو تلو راتلو له امله نشي سملاستی. برقه کې پټو ماخوا مخکومه او ښه ګرمي د دیم کېږي زمام کېږي. سملاستل خو ځکه نشته چې پردي سړي په دې لار ځي راځي، نو بده خبره. سملاستی هم نشوي؟ نه نشو. د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټري شهزاد بنګش ډیوه ته ویلي دوی به هر متاثره تن ته مرستې رسوي او تر څو چې اوبه په کلو کې موجوده وي دا خلک به په ارضي کیمپونو کې. که بره بارانونه ونه شو نو زموږ امید دی چې دا به یو ورځ دوه کې دا اوبه کوزي شي، او چې څنګه اوبه کوزیږي نو بیا به خلکو ته دا بحال شي. خو که مخکې ورځ دوه درې چې کله پورې حالات سیټل شوي نه وي، موږ به خلک نه پرېږدو، ولې چې د هغې حفاظت موږ دپاره ډېر ضروري دی. د پاکستان د افتونو په وخت د نظم ادارې NDMA په وروستیو شمیرو کې ویلي د جون راهیسې په بارانونو سیلابونو کې په پاکستان کې نږدې 9 لکه کورونه وران شوي، 3000 کیلومتره نه زیات سړکونه وران شوي او نږدې 900 ارب روپۍ تاوان اوښتی دی. ارشد مومند، وایس اف امریکا، ډیوه، چارسده.